پخوانی او ځوان جنرال ښاغلی خوشحال سعادت لیکي نن د ولسمشر ډاکټر اشرف غني اړوند ډېرې نورې ناویل شوي خبرې هم درته لیکم. امریکا او برطانیه په ځینو افریقایي، ځینو عربي هیوادونو او حتی جاپان او جنوبي کوریا کې هم نظامی موجودیت لري. دوی هر ځای خپلې مشترکې ګټې پالي. دوی یو او بل ډیر ښه درک کوي او بهتره هماهنګي کوي. ځینې وخت په ځینو هیوادونو کې د یو او بل د ګټو لپاره قرباني هم ورکوي، خو په افغانستان کې د دواړو ګټې مشترکې وي او هم دي. امریکا افغانستان ته راغله، دا چې ولې راغله هیڅوک دقیق نه پوهیږي، خو امریکا په دې پوه شوه چې په افغانستان کې د نور پاتې کېدو توانایي نه لري. په ډیره لوړه بیه ورته تمامېدله، خو د بهر کېدو په وخت کې د افغانستان د نظامی تجهیزاتو د له منځه وړلو څرګنده بریښي چې امریکا نه غواړي چې د افغانستان له جغرافیې روس او چین ګټه واخلي. امریکا غوښتل چې له وتلو وړاندې افغانستان کور په کور، بازار په بازار او ښار په ښار کنډواله شي. که چین یې د خپلو ګټو لپاره د بیا جوړولو هڅه هم وکړي، نو باید په ډیره لوړه بیه ورته تمام شي. بلخوا برطانیه د افغانستان سره تاریخي دښمني پالي. ما لیسه په سویډن کې ویلې د سویډن د 10 او 11 صنف د تاریخ د مضمون تمرکز مجموعه په 5 عنوانونو وو: د الکسندر کبیر امپراتوري، عربي طوفان، برطانیوي امپراتوري، لومړۍ نړیواله جګړه او دوهمه نړیواله جګړه. د ټولو د جګړو د پیل، د واک د پراخېدو او د ماتې اړوند په جزئیاتو بحث کیږي. د برطانیوي امپراتوري اړوند لیکي چې برطانیې غالبا په 80 سلنه افریقا، ځینې عربي هیوادونو او په هندوستان حکومت کاوه. خو افغانستان ته په رسېدو د برطانیې امپراتوري پراخېدل د لومړي ځل لپاره د کلک مخنیوي سره مخ شوه. د برطانیې د امپراتورۍ لومړۍ ماتې او وروستۍ ماتې د افغانستان په جغرافیه کې رامنځته شوې. دا هم لیکي چې برطانیه د خپل تاریخ په اوږدو کې له داسې بلې ماتې سره نه د مخ شوې لکه په افغانستان کې چې یې ماته ولیده. هدف دا دی په افغانستان کې د برطانیې ماتې د دوی لپاره د تاریخ هغه شرموونکې برخه ده چې د انګریزانو د نسلونو به هم له یاده ونه وځي. که د برطانیې د تاریخ څخه په افغانستان کې د هغوی د ماتې برخه منفي شي، ډیر مغروره تاریخ لري. دا شرم د تاریخ له پاڼو هغه وخت له منځه تللی شي چې د افغانستان په نامه جغرافیه په نړیواله نقشه کې له منځه ولاړه شي. اوس په نړیواله نقشه کې د فلسطین په نامه جغرافیه د اسرائیل په نامه لیدل کیږي. برطانیې د افغانستان په هکله هم عین ارمان لره او اوس یې هم لري چې په نړیواله نقشه کې د افغانستان په نامه جغرافیه یوه برخه د تاجکستان، بله ازبکستان، یو څه ایران او تر نیم ډیر د پاکستان په نامه ولیدل شي. د برطانیې او امریکا لویدلی فکر په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو د دوی موجودیت پورې محدود نه دی. دوی د تیرو 40 کلونو را په دې خوا د افغانستان په ورانولو کې مستقیم او غیر مستقیم بوخت دي. خلقیان او پرچمیان یې په مجاهدینو مات کړل. د مجاهدینو پر ضد یې د طالب ملاتړ وکړ. د طالب پر ضد یې د اقلیتونو کلک ملاتړ وکړ. حتی د یوې ولسوالۍ خلک یې پر ټول افغانستان حاکم کړل. دوی پوهېدل چې افغانان په مستقیمه جګړه کې ماتولی نشي. د همدې لپاره یې تمرکز په دې وکړ چې افغانستان په اوږدمهاله ډول په داخلي جګړو کې بوخت وساتي. افغانستان د سمت قوم او ژبو په نامه سره بیل کړي. خپلمنځي جګړه دومره اوږده کړي چې د افغانانو کرکې د یو او بل پر وړاندې بیخي تر حد واوړي. له جګړو یې داسې ستړي کړي چې د سولې د راتګ لپاره هرې بیې ته تیار وي، حتی که د افغانستان تجزیه هم وي. مونږ ولیدل دوی همداسې وکړل. د ولس ترمنځ یې خپلمنځي کرکه، د افغان په لاس د بل افغان وژنه د سمت قوم او ژبې په نامه. ډیر افغانان د افغانستان له جوړونې ناهیلي وه او راضي برېښېدل چې که د ورځنیو افغان وژنې پر ځای تجزیه شو بهتره ده. د افغانانو ترمنځ د ایران پرستۍ، تاجکستان پرستۍ، پاکستان پرستۍ، ازبکستان پرستۍ او د تجزیه د غږونو سرود ورځ تر بلې په لوړېدو وو. یوازې یوې بلې کوچنۍ قومي خپلمنځي جګړو ته اړتیا وه چې د افغانستان ښارونه آبادۍ او برم وسیځي. بیا به په خپله افغانانو د کنډواله او ناصرلوړي افغانستان پر ځای دې ته ترجیح ورکوله چې د تاجکستان، پاکستان، ازبکستان یا ایران یوه برخه واوسي. امریکا او برطانیې د دې حالت د رامنځته کولو لپاره ښه سرمایه ګذاري د افغانستان په حکومت ښکاره او په طالبانو په پټه کړې وه. دوی غوښتل چې ظاهرا له افغانستان بهر شي، بیا به د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه پیښه شي. مسؤلیت به یې هم د دوی په غاړه نه وي. دنیاوالو ته به وایي چې زموږ په موجودیت کې هر څه سم و، خو درون غني د دوی په دې ټولو حرامیتوبونو پوهېده.
مخکې له دې چې بهرنیان ووځي بغیر له جګړې ټول افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ. غني افغانستان وژغوره، هم یې امریکا او متحدین نړۍ ته وشرمول، ځکه امریکا چې د چا د ختمولو لپاره راغلې وه د دوی په موجودیت کې بیرته پر افغانستان حاکم شول. د غني د جلاوطنۍ له امله د افغان وژنې او افغانستان ورانونې ترڅنګ د افغانستان تجزیه ته د لار هوارولو مخه هم ونیول شوه. تاسې د هلمند، کندهار، کندوز او پنجشیر جګړې ولیدې. که خدای مکړه غني مقاومت کړی وای او د ټول افغانستان ورته حالت شوی وای، اوس به د پاکستان، ایران او تاجکستان پر خوا د افغان مهاجرینو سیلابونه ور روان شوي وای. دا هغه څه و چې امریکا، برطانیې او زموږ ګاونډیانو یې هم ارمان لاره. که غني مقاومت کړی وای، آیا د افغانستان د جوړولو دا اوسنۍ کمې هیلې به هم موجودې وای؟ نه، هیڅکله نه. اوس که یو ځل بیا امریکا، برطانیه او پنجاب د افغانستان د تجزیه پلان په لاره اچوي، باید د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره همدومره قوي قوه جوړه کړي لکه د حکومت پر وړاندې چې طالبان وو. د دې لپاره هغوی بیخي ډېرې سرمایه ګذارۍ او وخت ته اړتیا لري. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ مشال پریس چینل در سره سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.